د لوږې مرګ. سلام او مینا قدرمنو او نازولو ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله او سوکاله یاستئ. دوستانو، یو ډیره خوندوره او دردونکې قصه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. ډیر شورو، خلکو فریادونه کول، رنځورانو د خیر دعاګانې کولې. ناڅاپه خونې ته یوه ښځه رادننه شوه. ژړل یې زوی یادولو. پوه شوم چې په زوی یې څه شوي دي. پوښتنه مې ترې وکړه، مور یې څه شوي؟ ښځې ژړل، زوی یادولو. له خونې مې سر را بیرته کړ. یو تور غنمرنګه زلمي دیوال ته تکیه کړې وه. شونډې تورې اوښتې وې، سترګې په یو ځای نیولې وې. ورخطا شوم، ګمان مې وکړ چې هلک کوم سخت حالت کې دی. غېږ مې ترې تاو کړه، ساه یې اخیسته، ژوندی و. ښځې بهر منډه واخیسته. په دهلیز کې شور ګډ شو. د ټولو ناروغانو پیوازان راټول شول. له ښځې چا پوښتنه وکړه چې څه پرې شوي. ښځې په ژړغوني غږ وویل د ځان وژنې دوايي خوړلې ده. اوس مو تر روغتونه راورسو. خبرې پوره ونه کړې، سلګو واخیسته. پوره نیم ساعت دهلیز کې خلک پرې راټولو. کوم چا د واټ نوکریوال ډاکټر ته غږ وکړ. په هسپتال کې مو بستر کړ. ډاکټرانو یې معاینات شروع کړل. یوه نسخه دوايي ورته ولیکله. له ښځې سره 200 روپۍ وې. دوايي د 1400 روپو جوړېده. شاوخوا ولاړو خلکو سره مرسته وکړه او دوايي مو پرې راوړه. تر څو شېبو وروسته یې حالت ښه شو. ډاکټرانو یې معده ووینځله. د چپرکټ خواته کېناستم. ورته مې وویل اوس څنګه یې؟ هغه وویل اوس ښه یم. مور مې څه شوه؟ بله پوښتنه مې لا نه وه کړې چې مور یې په منډه راغله. زوی یې په تندي ښکل کړ. د مخ په ګرمو اوښکو یې د زوی ګریوان لوند شو. سر یې په سینه ورېښی و. شکر یې وویسته. ما غوښتل حرکت وکړم. ځوان له لاسه کلک ونیولم. مور ته یې وویل ته کور ته لاړه شه، زه اوس ښه یم، خپله درځم. ښځه لاړه او ما ته د پوښتنو ښه موقع په لاس راغله. ورته مې وویل ولې دې زهر وخوړل؟ د ځوان سترګې ډکې شوې، مخ یې راواړو. په اوږه یې راته لاس کېښودو. شیبه غلی و. بیا یې وویل پلار مې پخوا مړ شوی دی. 2 ورونه مې دي، واړه دي. 3 خویندې لرم. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. 4 ورځې سر په سر له چوکه چاکار ته بونتلم. 4 شپې او ورځې مو له ترخه چای او سپورې ډوډۍ سره تېرې کړي دي. نیستي ډېره شوه. د خیر غوښتل مې عادت نه و. ماښام کور ته راغلم. ټولو زما لاسونو ته کتل، خو زه تش لاس راغلی وم. هېڅ راسره نه و. واړه ورور مې له مور سره شور جوړ کړ چې لالا مې څه نه دي راوړي. تا موږ د هغه په تمه کېنولي وو. په ژړا شول. له لوږې حالت ښه نه و. په ځمکه پرېوت، غلې وه. تر څه شېبه وروسته یې وویل لالا ماته ډوډۍ واخله. بازار ته لاړم. په نانوایي کې ډېرې ډوډۍ وې، خو هغه چا لپاره وې چې پیسې ورسره وې. ما چاته د سوال په نیت غږ ونه کړ. په دې لویه نړۍ کې د هر چا لپاره هر څه ډېر و، خو زما لپاره یوه ډوډۍ هم نه وه. د کلي له دوکانه مې د موږکانو دوايي واخیسته او ټوله مې تر خولې کړه. شېبه وروسته مې سر وڅرخېدو، یعنې سر را باندې تاو شو. په سترګو مې تیاره شوه. په ځان پوه نه شوم. 100 ساعته وروسته مې چې سترګې وغړولې، ستا په زنګانه مې سر ایښی و. اوس ته ووایه ته څوک یې؟ ځان مې وروپېژندو. د کیسې تر پایه زما ګریوان له ده سره سم لوند شوی و. څه ناڅه ډاډ مې ورکړ. اجازه مې ترې واخیسته او روان شوم. خو په زړه یې وداغلم. درد یې راکړ. غم مې له پخوا ډېر و، خو دې درد مات کړم. له هغو خلکو سره مرسته وکړئ چې ناچاره وي او د ګټې څوک نه وي. جنتونه به وګټئ. دوستانو، ډیره مننه کوم چې دا داستان مو را سره تر اخره وکتو. که خوښ شوی مې وي، مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریک کړئ. خو په دې هیله چې له غریبانو سره مرسته وکړئ او د هغوی مټې جوړې شئ. له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.